پښتون اداکار طارق جمال نن سبا په څه حال دی او چرته ژوند تیروي. که تاسو د هغه د ژوند باره کې ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، په ډیر څه باندې به خبر شئ. طارق جمال چې د پښتو ډرامو کې د روخاني په نوم باندې ډیر زیات مشهور او یو وخت کې د هغه لومړی ډراما چې پکې د یو مغرور کردار ادا کړی او په هغه کردار کې د نوم هم روخانه و چې خلکو دومره خوښ کو چې د دې ډرامې ته به خلکو په ورځو باندې انتظار کولو او خلکو به ډیر په مینه باندې کتله او طارق جمال ډیر زیات مشهور شو، حتی چې خلکو د خپل نوم هم هیر کو او دا به د روخاني په نوم باندې په ډرامو کې یادېدلو. د طارق جمال یعنی روخاني دپاره د فلمونو او د ټي وي دروازې د دغه ډرامې نه پس سمې خلاصې شوې او په سلګونو فلمونو او ډرامو کې کار وکړو چې هره ډراما او فلم یې مینوالو ډېر خوښ کو. خو نن سبا روخاني د فلمونو او ډرامو نه بیخي اخوا شوی دی. هغه په یو نوي انټرویو کې دا هم ویلي دي چې نن سبا خلک تجربه کار اداکاران فلمونو او ډرامو کې نه اخلي. لویه وجه دا ده چې تجربه کار اداکاران رقم زیات غواړي، یعنی پیسې ډېرې غواړي، خو کوم چې نوي کسان دي او فلمونو ډرامو ته راځي نو هغوی په ډېر کم قیمت سره کار کوي. یعنی مطلب یې دا و چې د نوي کسان خپل معیار او قیمت برقرار نشي ساتلی، خو بس د کیمرې مخې ته راتګ یې خوښ وي او ډایرکټران هم په کمو پیسو باندې د هغوی نه خپل مقصد پوره کوي. طارق جمال چې د یو تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق لري او د پېښور خیاط آباد کې ژوند تیروي، وایي چې زوی مې هم د ایکټینګ هنر کوي او په ډیرو ډرامو کې کار هم کړی دی. طارق جمال چې په ډیرو سی ډي ډرامو کې هم کار کړی دی او د هغه په وینا چې وایي ډرامې هم په سی ډي باندې اول مونږ یو څو کسانو شروع کړی وي او زمونږ مقصد دا و چې یو ښه پیغام خلکو ته ورسوو، خو هغې کې هم د فلمونو په شان بېحیایي شروع شوه او سم سکرپټ هیڅ چا هم نشو لیکلی. نو په دې وجه باندې د پښتو سی ډي ډرامو نه هم کناره کشي وکړه او نن سبا هغه په ډیرو کمو ډرامو کې او فلمونو کې راڅرګندېږي. د طارق جمال روخاني د ژوند باره کې معلومات همدا و چې تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو خامخا لایک کړئ او له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.